د لیوال ملي پوهې پروګرام وسایل نه همت اړین دی. د ټکنالوژۍ په مرسته زده کړه په هر کور، هر ځای، هر وخت او هر عمر کې پرته له ښوونکي او ښوونځي. ګرانو ستړي مه شئ، کتاب مو راواخلئ. دا د کتاب مخ دی. دغه یو انځور یا رسم ګورئ چې یو هلک ټي وي ته ناست دی. د کتاب شاته ګورئ، یو چرګ او یوه پیشو هم ورباندې شته. شاباس، اوس نو کتاب پرانیزئ. څرګنده یا ی توری د نن لوست یا سبق دی. ومو لیده؟ هو، دا ی توری دی. دا ی توری دی. دا دوه سره غشي چې ورسره دي. دا راښیي چې یا داسې لیکل کیږي. ګورئ، د ی توري ترڅنګ په ټکي ټکي ی توری لیکل شوی دی. پام خو مو دی چې په سر کې یې د سره رنګ ټکی ایښودل شوی. دا د دې لپاره چې دا منځخالي ی توری داسې ډک کړئ. د ی توري شکل مو وپېژانده. اوس د ی توري په غږ خبرې کوو. ګورئ، یا د یاقوت په سر کې د لیکل شوي ی توري غږ دی، لکه یاقوت. ته ووایه یاقوت. بیا ووایه یاقوت. ته اوس داسې نومونه ووایه چې د ی توری په سر کې راشي. یا یاقوت، یا یادول، یا یو. ګورئ، دا یاقوت دی. دا پټې یې جګري رنګونه لري. دا رنګونه ښه په یاد کړئ چې بیا به د همدې رنګونو له مخې دغه یاقوت رنګوئ. دا یې ځکه رسم کړی چې د یاقوت په کلمه کې یو ځل د ی توری راغلی. یاقوت. دلته د یاقوت په کلمه کې یو ځل د ی توری راغلی دی. دغه سور د ی توری چې د ا توری ورسره ګډ راغلی دی. ګورئ، دلته هم یاقوت لیکل شوی، خو فرق دا دی چې دلته ټول توري منځخالي راغلي دي. راځئ چې رنګ یې کړو چې د یاقوت لیکل مو ښه یاد شي. ډېر ښه، له همدغه ځایه څخه یې پیل کړئ. ګورئ، اوس نو دا بې رنګه یاقوت رنګوو. له دې ټکي یې پیل کوو. د یاقوت پټو ته سره رنګونه ورکوو. داسې. شاباس، همدغه شان ښه یې رنګ کړئ. اوس راځو اولني کتار ته چې په ښی خوا کې یې لومړی یا اول ی توری په شنه رنګ لیکل شوی او ترڅنګ یې څو ځایه منځخالي د ی توری لیکل شوی دی. د ی په هر توري کې سور ټکی راغلی دی. دا د دې لپاره چې د هر یوه منځخالي ی توري په سر ی توری ولیکئ، لیکل مو زده شي.
مونږ د ی توري لیکل زده کوو. ډېر ښه. ی توری دغسې لیکل کیږي. موږ د ی توري لیکل زده کوو. ګورئ دا د یاقوت د کلمو کتار دی. دلته څو ځایه منځخالي د یاقوت کلمه لیکل شوې ده. د یاقوت په کلمه کې څو ځایه سره ټکي راغلي دي. د ی توري په سر کې، د ق توري په سر کې. اوس د یاقوت د هرې کلمې په سر لیکو. آفرین، د یاقوت لیکل زده کوو. شاباس، مونږ یاقوت لیکو. یاقوت دغه شان لیکل کیږي. اوس راځو شنه چوکاټ ته. ګورئ دلته دوه کتاره په سپین رنګ د ی توری لیکل شوی دی. راځئ چې په سپین رنګ لیکل شوي ی توري په سر د ی توري لیکل زده کړو. شاباس، ی توری لیکو. ډېر ښه. مونږ د ی توري لیکل زده کوو. ی توری دغسې لیکل کیږي. ګورئ دلته په دوو کتارونو کې په سپین رنګ د یاقوت کلمه لیکل شوې ده. راځئ چې د یاقوت د هرې یوې سپینې کلمې پر سر یاقوت ولیکو. مونږ د یاقوت لیکل یادوو. شاباس، یاقوت لیکل یادوو. یاقوت لیکو. اوس راځو سره چوکاټ ته. ګورئ دلته په دوو کتارونو کې د ی توری په خړ رنګ راغلی چې د سر ی توری یې تور دی او د چوکاټ په کیڼه خوا کې بیا د یاقوت د کلمو کتار دی چې د یاقوت لومړۍ کلمه هم په تور رنګ لیکل شوې. معنا دا چې
دا ی تورې او د یاقوت دا هره یوه په خړ رنګ لیکل شوې کلمه په تور رنګ ولیکئ. شاباس. ی تورې لیکو. د ی تورې لیکل زده کوو. مونږ ی تورې لیکو. شاباس. مونږ یاقوت لیکل زده کوو. مونږ یاقوت لیکو. یاقوت دغسې لیکل کیږي. ډېر ښه. سور چوکاټ چې پای ته ورسېده نو راځئ چې اوس زیړ چوکاټ ته لاړ شو. وګورئ اوس په زیړ چوکاټ کې کار کوو. ګورئ دلته په ښۍ خوا کې څو ځله د ی توری په ټکي ټکي لیکل شوی دی. راځئ چې د هر ی توري په سر ی توری ولیکو چې لیکل یې زده کړو. مونږ د ی توري لیکل زده کوو. ی توری دغسې لیکل کیږي. مونږ ی توری لیکو. د چوکاټ په کیڼه خوا کې بیا د یاقوت د کلمو کتار دی. اوس د یاقوت د کلمې په سر لیکو چې د یاقوت لیکل مو زده شي. آفرین. یاقوت دغه شان لیکل کیږي. یاقوت لیکو. د یاقوت لیکل زده کوو. اوس راځو لاندې خړ چوکاټ ته. ګورئ اوس د تمرین وخت دی. تمرین د یوه کار بیا بیا کولو ته وایي. دا سره کرښه ګورئ چې په سر کې یې په تور رنګ د ی توری لیکل شوی دی. اوس په دې ټوله کرښه کې څو ځله د ی توری لیکو چې د ی توري لیکل مو ښه یاد شي. مونږ د ی توري لیکل زده کوو. ی توری دغسې لیکل کیږي. مونږ د ی توری لیکو.
دا شنه کرښه خو هم وینئ چې په سر کې یې په تور رنګ یاقوت لیکل شوی. راځئ چې اوس په دې شنه کرښه کې څو ځله د یاقوت کلمه ولیکو چې د یاقوت لیکل مو هم ښه زده شي. آفرین، یاقوت دغه شان لیکل کیږي. یاقوت لیکو. د یاقوت لیکل زده کوو. دې لوست کې مو څه زده کړل؟ د ی تورې چې نوم یې یا څرګنده او داسې لیکل کیږي، او د یاقوت کلمه چې داسې لیکل کیږي. له دې ویډیو سره لیکلار کتاب په زده کړه کې ډېره مرسته کوي. د کتاب ترلاسي لپاره پته ده LLS@leval.com 003 280 24 40. د نورو معلوماتو لپاره لیوال د لرې ښوونځي تګلاره وګورئ.